چې سل کاله مسلسل هغې د پښتنو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی، بلکې ژوند یې څه وقف کړی دی چې د پښتنو لپاره یې خپله وینه هم پرې کړې ده. دا واحد دا تحریک دی، د سرې جنډې او د باچا خان تحریک دی چې هغې دا دعوه خلق شروع دي که چا کړي وړي وي، څوک په اسلام آباد کې پراته وو، څوک په پېښور کې وو. چې کله جنرال الیکشن وشو دې چا پته نه لګېده، خو د عوامي نیشنل پارټۍ ټولو خلکو په دې ملګرو باندې، په خپل تنظیمونو باندې، په خپل د پارټۍ په مشرانو باندې چې هغو د جنرال الیکشن نه پس هم خپلې هرې ځلې پرېښې نه دي، خپلې منډې تړلې پرېښې نه دي، د هر چا په غم ښادۍ کې شریک شوي دي، او هر ملګري ته که هغه د هرې پارټۍ سره په هر سخته کې ورسره ولاړ دي. نو یقینا زموږ لپاره د فخر خبره په دې ده چې د کومې جنازې او کومې دواله او کوم ځای ته بچا سختې ورځو، نو موږ خو عادت یو چې دا نور خلک ورته راشي نو ورته ګوري چې یاره الیکشن بیا راغی. نو دا زموږ لپاره ډېره د فخر خبره ده، او بیا په تېره زموږ لپاره دا هم ډېره د فخر خبره ده چې زموږ مشران که په دغه کرسو باندې پاتې شوي دي، نو موږ په دې باندې فخر کوو چې کومې وعدې په الیکشن کې کړې وې، نو هغه وعدې هغو سل تر سره باندې الیکشن به را روان دی. تاسو ولیدل زما حیدر خان سره واده وکړه چې موږ به دلته د PK 19 نه د ضلع ملکنډ نه تاسو ته د ډېر سیټ، د یوت سیټ، د جنرال سیټ دا به ډالۍ درکوو. نو دا مې ستاسو په سره واده کړې ده، انشاءالله دا واده به تاسو دین برابروي. حیدر خان له الله سیټ ورکوي. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې هغه نورو ته ولې اطلاع نه پته ورته نه لګي، د اوسه پورې د هغوی د کینډیډیټ هم پته نه لګي، ټول اخوا دېخوا شوي دي. علما صاحبان د هغوی لاړل بشپړم طرف لاړل، تحریک انصاف والا بشپړم طرف لاړل. دا مخې ته د سود سیلاب دی او جنرال حیدر خان دلته قدم کېښودو. انشاءالله دا ټول به تفریح دي او تاسو انشاءالله کامیابي ومومئ. دا وزیر اعظم د اوس په صابون ولاړ دی، او دا وزیر اعظم اوس که هر وخت سهار راپاڅېدی او خبر شوی چې عمران خان نشته، نو چې څه حیرانه پرې نه شي، ځکه چې دا کېدو واله دی. کله کېږي، څنګه کېږي، دا به یو هغه رب ته پکې چې چا تقدیر لیکلی دی. خو ظاهري چې کوم نښې نښانې دي، نو هغه د عمران خان لپاره بلکل ښې نه دي. بلکې زه خو اوس دا وایم تاسو ته چې دا کوم ټکي به هغه تاسو ته او دې قام ته بیا بیا وي چې آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس وقت تاسو ووایئ چې آپ نے گھبرانا نہیں ہے. که زه موقع بل څوک خو خپل کارکن له دا تسلي درکول غواړم چې یوازې به م نه پرېږدو. تاسو ما لکه وختي وویل چې تاسو څنګه د پارټۍ لپاره ملایان یې، زما ورکر چې کله پارټي الیکشن ته ولاړي، اوس زما ورکر الیکشن ته ولاړ دی، اوس به د ورکر لپاره د پارټۍ مشران ځان ملایان کوي. ظاهره خبره چې د خلکو مشکلات په دې حکومت کې کم نشو، ختم نشو، بلکې د خلکو مشکلات په دې حکومت کې ښه ډېر شو، ښه سیوا شو. زما په خیال که د یو سړي ویښته په 10-15 شل کاله کې سپینېږي، نو د عمران خان په دې 3 کالو کې هغه کمی پوره کېږي. د عمران خان په 3 کالو کې د سړي ویښته سپینېږي. د چا هغه سپین شو او د چا نه ورجېدله. تاسو اول په لومړنۍ مرحله کې وې، بیا تاسو د لومړنۍ مرحلې نه بار شوې او ستاسو په ځای باندې غالبا ګونیر په لومړنۍ مرحله کې راغی او تاسو دویمې مرحلې ته پاتې. اول خو دلته زه نیم خبر چې څه صورتحال دی، خو چې کوم حکومتي پارټي ده موجوده، د نن حکومتي پارټي ده او د سبا یې راته پته نه لګي چې حکومتي به وي او که څه به وي. خو چې کوم د نن تر نن تاریخ پورې حکومتي پارټي ده، زمونږ په پارټۍ کې
الحمدلله بنیاد داسې انسان ایښی دی چې په دې کې سیاست کم دی او ورورولي پکې زیاته ده او دا څومره ملګري چې تاسو ناست یې نو ظاهره خبره دا ده چې دا د یو سلا یو مشورې د یو جرګې په نتیجه کې تاسو ته ټکټونه میلاو شوي دي د الیکشن یو ډېره لویه خواري چې کومه ده هغه د الیکشن دروازې خواري ده تاسو سره تکړه بیداره تعلیم یافته پوهه پولینګ ایجنټان که چېرته د زنانو ووټ کېږي هلته کې داسې خپلې میندې خپلې خویندې چې هغوی پوهې د ووټ په طریقه پوهې بل چا ته تربیت ورکولی شي نورې خویندې میندې پوهولی شي د ووټ په طریقه باندې د الیکشن په ورځ به کوم هغه ملګري چې هغه به بار په کیمپ کې ناست دي د الیکشن په ورځ باندې به د چا ذمواري چې هغه به ووټر د کور نه ووټ ته راولي او بیا به د ووټ نه واپس کور ته رسوي که 1000 کسان درسره ملګري په ټول الیکشن کمپین کې خو که د الیکشن په ورځ په دغه 1000 کې د 2 کسان هم کور کې ناست پاتې شو نو دا ستا ګټه ده نه دا ستا فایده دې کې هېڅوک دا دعوه نشي کولی چې 100 کاله مسلسل هغوی د پښتنو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی بلکې ژوند یې څه وقف کړی دی چې د پښتنو لپاره یې خپله وینه مړوې کړې ده دا واحد دا تحریک دی د سرې جنډې او د باچا خان تحریک دی چې هغوی دا دعوه کولی شي نو چې الیکشن کوې او ووټ غواړې د خپل سوچ د خپل فکر د خپلې نظریې په بنیاد به غواړې د خپلې علاقې د خپلو خلکو د ضرورتونو او د مشکلاتو په بنیاد به غواړې او ظاهره خبره چې دا مقامي انتخابات دي بلدیاتي انتخابات دي نو تش په سیاسي بنیاد هم ووټ نشئ غوښتلی دا به د ورورولۍ عزیزولۍ د خاندان او د ګاونډ او د کلیوالۍ په نوم خپل